نو د بریالیو انسانانو یو له خاصیتو یو له عادتو او خویو څخه همدغه دی چې دوی د شپې ځینې ډیسپلین لري، ځینې عادتونه لري. د اسلام نه مخکې پوهانو نظریې چې ورکړي دي، اسلام چې څه په دې باره کې ویلي دي، او وروسته پوهانو چې په دې باره کې څه ویلي دي، او ساینس چې څه ثابت کړي دي، په دې باره کې به انشاءالله موږ تاسو اوس خبرې کوو، یو ځل یا دوه ځلې، او د صورتونه ووایي. دی د شپې نه ویریږي، دی د شپې هغه خپسه کې نه لاندې کوي. د ټلیفون او ټلویزیون نه څونه باید د شپې په کوم وخت کې باید استفاده وشي؟ دا ډېره مهمه برخه ده، خصوصا چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی. ډېر خلک موږ ځوانان په دې باندې روږدي شوي دي له بده مرغه. بیا چې پوښتنه ته وکړم ولې والله بګا ته ډېر ناوخته پورې گیم کا یا مې موبایل کې مصروف وم یا مې خوب نه و کړی، بې خوبه وم رانغلم، نو دیگه نه هم کار ته پاتې وي، د خپل ژوند سم مخته به وایي شي، درس هم ته پاتې وي. نو همدغه مسله د پلانونه چې دی د خپل ژوند نه پس پاتې دي او پرمختګ نشي کوي. سلامونه ګران اولادو، جوړ په خیر. هیله ده چې ښه وئ، صحتمند ښه وي. نو نن که زه تاسو هر یو نه پوښتنه وکړم چې شیرجانه څنګه به ورځ دی؟ علیکم سلام پلار جانه، هیله ده چې تم صداق و جوړ وي. نو پلار جان نن ما ډېرې و مفیده ورځ تېره کړه، ډېره و ښه ورځ او ډېر کارونه مې کې وکړه. ډېر عالي. شیرجانه ته څنګه وې؟ تا ورځ څنګه وه؟ هوا څنګه ده دغلته؟ پلارجانه ما سلام دیم پلارجانه، تا در ورسیدل خب پلارجانه هوا بیخی کرده، ورځ مې پلارجانه بیخی ښه مفیده و، کارخانگیان او درسونه مې په سر وخت بول. نام خدای، نام خدای. خوشحال جانه ته څنګه یې؟ تا صحت څنګه دی؟ کیمه پلارجانه ته څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی پلارجانه؟ امام پلارجانه ورځ مې ډېره ښه وه، نن مې په مکتب کې وه تقدیرنامه مې هم راوړله. نام خدای، نام خدای. مسکو جانه ته څنګه یې ګلې؟ پلارجانه سلام برسه پلارجانه، من کار خانگی من پلارجانه از مکتب کردم، از کورسم پلارجانه انجام دادم دیگه پلارجانه به مادرم هم در خانه کمک کردم. نام خدا، ډېر عالي. مور او پلار ته تر دې لویه خبر نشته چې اولادونه یې په وخت خپل کارونه ترسره کړي. کومې خبرې چې دوی د اولادو د سرلارۍ د ښه توب په باره کې ورته وایي، هغه په خپل وخت اولادونه ترسره کړي. دا د مور پلار ډېره لویه خوشحالي ده. دوی بیا کولی شي نور هم ښه تاسو پالنې ته رسیدګي وکړي. اصلي موضوع ته به راشو. تېر ځل موږ تاسو د سهاره د وختي رلټېدو په باره کې د هغو په ګټو هم خبرې وکړې، اسلام په هغه باره کې څه ویلي وو، ساینس په هغه باره کې څه ویلي وو، پوهانو د سهاره وختي رلټېدو د ګټو په باره کې څه ویلي وو. نن زه غواړم چې د شپې په وخت ویده کېدو په باره کې تاسو سره خبرې وکړم. دا برخه ډېره زیاته مهمه ده. دا ډیسپلین او عادتونه چې تاسو په یو خوی تبدیل کړئ او خپل یې کړئ، تاسو به خپلو اهدافو ته ډېرې په اسانۍ ورسیږئ. تاسو هر یو خپلې موخې لرئ، خپل اهداف لرئ چې هغو ته تاسو ویلي چې موږ غواړو موفق انسانان شو، بریالي انسانان شو. نو د بریالیو انسانانو یو له خاصیتو یو له عادتو او خویو څخه همدغه دی چې دوی د شپې ځینې ډیسپلین لري، ځینې عادتونه لري. د اسلام نه مخکې پوهانو نظریې چې ورکړي دي، اسلام چې څه په دې باره کې ویلي دي، او وروسته پوهانو چې په دې باره کې څه ویلي دي، او ساینس چې څه ثابت کړي دي، په دې باره کې به انشاءالله موږ تاسو اوس خبرې کوو. او هغه به سر له ننه زموږ په کورنۍ کې تاسو لخوا او زموږ لخوا دا په ګډه تطبیقېږي، او ټول هغه کسان چې هغه که لر افغانان دي، که بر افغانان دي، او که نړۍ کې هر چیرته چې افغان دی موږ غږ اوري، موږ دغه خپرونه برنامې تعقیبوي، هغوی به هم انشاءالله همدغه سلسله په همدغه شکل مخکې وي. لومړی خبره چې تاسو باید ډېره زیاته توجه ورته وکړئ، په وخت ویده کېدل، یعنې خوب ته په وخت تلل دي. تاسو باید یو معین وخت ولرئ. تاسو هر یو پرون او تېره ځل په دغه خپرونه کې زده کړل چې مثلا په کوم سن کې چې خوشحال دی، مسکا ده، زهیر دی، په دو سن کې تاسو څو ساعته خوب وکړئ. که فرض کړه 9 ساعته خوب کوئ، تاسو باید د شپې په معین وخت کې مثلا 9 بجې باید تاسو خوب ته ولاړ شئ، که غواړئ سهار په مشخص ټایم کې راپورته شئ.
یا 8:30 بجې یا 9 بجې یا 9:30 بجې یا 10 بجې. هدف دا دی چې یو ټایم باندې تاسو د خوب د وخت په دې کې حکمت څه دی؟ موږ تیر ځل په دې باندې پوه شولو چې انسان وجود چې دی هغه بیولوژیکي ساعت لري. بیولوژیکي ساعت په دې معنا چې ته باید یو وخت درته ورکړي. داسې نشي کېدلی چې نن ته 9 بجې ویده شې، سبا ته 9:15 ویده شې، بله ورځ 9:20 ویده شې. دغه وخت ته باید درته ورکړي. بیولوژیکي ساعت چې دی بدن کې دې ته باید ته د خپل وخت د 3 ورځو سلسلهوار ورکړي چې څو د وخت دی واخلي چې تا په څو بجو بیا بیرته ویده کړم. تا ته چې خوب درځي همدغه بیولوژیکي ساعت دی او نور هورمونونه دي د خوب چې په تا باندې راځي. همدغه ساعت دی چې دغه هورمون ته وایي چې ته باید په کوم وخت کې ویده شي. نو اول اصل همدغه دی چې د خبرې ډېرې زیاتې نه شي. تاسو باید په یوه معین وخت کې خوب ته ځئ. دویمه ډېره مهمه خبره، تاسو باید یوه کلمه خپل ژوند کې اضافه کړئ. د یوه جمله، لنډه جمله، دا زما د خوب وخت دی. معنا څه؟ که چیرته کارخانګیانو دې کړي وي، درس دې ویلی وي، ډوډۍ دې خوړلي او 9 بجې فرض کړه ته ویده کېږې، نو ته به ځان ته ووایې چې دا یې ما خوب وخت دی. ځان سره تکرار کړه. یا پلار او مور درته وایي چې دغه کار وکړه، مثلا تا د خوب وخت 9 بجې دي، دغونه اضافه وخت درته وایي. که فرض کړه ما په کورنۍ کې زه خپله درته ووایم چې شاعره یا خوشحاله یا موسکا یا زهیره دغه کار ته وکړه، هغه 9:30 بجې وي، ته به ما ته ووایې چې دا یې ما خوب وخت دی. زه په دې باندې نه خفه کېږم، ځکه زه د تا اصل ته، تا عادت ته، هغو ته احترام کوم. په ټوله معنا احترام درته. دا صحیح خبره ده چې زه پلار یم، خو زه د تا شخصیت ته، د تا عادتو ته، د تا اصولو ته په ټوله معنا احترام کوم. دغه خبر ته ډېره وضعې ماته کړلی شي چې ما ته ووایې یا د مور ته ووایې یو بل نفر ته ووایې چې دا د ما د خوب وخت. زه هېڅکله تاسو اصول چې هغه تاسو د پیشرفت لپاره وي، تاسو د ترقۍ لپاره وي، تاسو د سرلارۍ لپاره وي، تاسو د عزت لپاره وي، هغه هېڅکله زه نه خرابوم. یا بل مثال درکوم، میلمه راځي کور ته، ته د میلمنو سره ناست یې، 9 بجې کېږي، ته به یې د عزت وکړې، پالنه به یې وکړې، احترام به ورته وکړې، ځای به یې ورته تنظیم کړې او ده ته به مخکې دونه چې تا یې خوب وخت راځي ته به درته ووایې چې ما یې خوب وخت. دا کلمه باید داسې تاسو په ژوند کې زیاته شي، ما په کورنۍ کې باید دونه زیاته وي. لکه سلام چې چاته اچوئ، سلام، لکه سهار په خیر چې چاته وایئ، لکه جمعه په خیر چې چاته وایئ، لکه اختر مبارکي چې چاته ورکوئ. دا کلمه به زما د خوب وخت دی دا ډېره زیات مهمه. که چیرې غواړئ تاسو موفق انسانان شئ، بریالي انسانان شئ، د سرلارۍ هغو لوړې مرحلې ته ورسئ، نو دا اصل ته باید تاسو ډېره توجه وکړئ. درېیمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د شپې یو ګیلاس اوبه به تاسو وڅښئ. مخکې دونه چې تاسو خوب ته ځئ یو ګیلاس اوبه باید تاسو وڅښئ تر څو خوب هم ډېر ارامه شي، تر څو تاسو ذهن سکون پیدا کړي. بل ډېر مهم اصل دا دی چې مخکې دونه چې تاسو خوب ته ځئ باید کتاب ولولئ. د کتاب فرهنګ تاسو باید خپل کړئ. په غرب کې، په امریکا کې، دلته خو امریکا خو داسې ده چې د مهاجرو ملک دی، د نړۍ د هر ګوټ نه هر څوک پکې شته، خو هغه خپل ځان ته چې هغه اصلي سپین وایي، سپین خلک دلته هغوی ټول کتاب لولي، هغوی ټولې کتابخانې لري. یعنی هیڅ داسې سپینی نشته چې هغه د کتاب ونه لولي. یعنی یو غلط تعبیر په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې همدغه دی چې ځینې خلک چې پیسه داره کېږي، ځینې خلک چې تجاران کېږي، ځینې خلک چې یو موقف ته رسي کتاب پرېږدي وي ما پیشرفت وکړم. نه، دا اشتباه ده. یا په ځینې معین سن کې دغلته کتاب لولي، بیا د هغې نه براخواته بیا کتاب ته شا کوي، کتاب اصلا نه رااخلي. د دغو ټولنو د پیشرفت بعضې عوامل همدغه دي چې دوی کتاب لولي، درس وایي. نو ما غوښتنه تاسو نه دا ده چې مخکې دونه چې خوب ته ځئ که یوه صفحه هم وي تاسو یو کتاب ولولئ، چې هر کتاب
زما پیشنهاد به تاسو ته دی چې د شپې لخوا هغه کتابونه ولولئ چې هغه د پیشرفت تعالی ترقی د یو ښه انسان کېدو د انسان د کامیابۍ باره کې یا په هره بله برخه کې چې هغه د ترقۍ باره کې وي تاسو هغه ولولئ. کتاب یو دا دی چې ذهن مو ارامه کوي، دویم دا دی چې تاسو ته سکون درکوي، دریم دا دی چې تاسو ته ډېر یو ښه خوب راولي. بله ډېره مهمه خبره همدغه ده چې مخکې دې نه چې تاسو خوب ته ځئ، زه یو څه تاسو ته پیشنهاد کوم. ممکن دا ما مخکې هم تاسو ته ویلي، یو ځل بیا زه دا تاکید پرې کوم چې کله چې ته ویده کېږې سر په بالښت کې ږدې، مخکې دې نه چې خوب ته ولاړ شې ته آیت کرسي ووایه یو ځل او دغه 4 قل باندې چې آیتونه دي، قل هو الله احد الله الصمد، یو دا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق او قل یا ایها الکافرون، دغه 4 قل آیتونه دا ووایه ویده شه. زه خصوصا په افغانستان کې زه یو خپله دغه تجربه د ژوند در سره شریکه کوم. ځینې خلک په دې شیان ممکن باور ولري، ځینې خلک په دې باندې باور ونه لري. زه خپله تجربه درته وایم. په یوه سن کې زه دونه وم لکه ته د هر یو، لکه خوشحال، زهیر، مسکا، شیر، د تاسو په سن کې چې خو ورته ویل کېږي چې اسلام دی، کلمه ده، څو کلمې دي، بناوې دي د اسلام لاره ده، دا ټول طریقې ورښودل کېږي. بیا یو بلې مرحلې ته انسان ځي چې سړی یو درس وایي، تعلیم وکړي، ترقي وکړي، بیا د انسان څه ډېر سوالونه د اسلام باره کې پیدا کېږي. خو ته چې دغې مرحلې نه هم تېر شې، درس ته نورو هم ووایې، بیا د په اسلام عقیده ډېره زیاته پخېږي. بیا د په دغه شیانو چې زه درته وایم، بیا د په دو د عقیده بیخي فوق العاده زیاتېږي. زه یو مثال درکوم چې دا بحث ډېر پیچلی نه شي. ایلن ماسک د نړۍ تر ټولو زیات ثروتمن انسان دی. ده پخوا عقیده نه درلوده، په هېڅ شي عقیده نه درلودله. څو وخته مخکې یو خبریال پوښتنه ترېنه وکړه چې ته په خدای یا په کوم خاص مذهب باندې باور لري؟ ده ورته وویل چې زه په کوم خاص دین باندې ایمان نه لرم، خو دونه پوهېږم چې یو څوک شته چې د ځمکې و اسمانونه اداره کوي. یعنې هدف مې دو خبره دا ده چې څونه چې سړی تعلیم ډېر وکړي همغونه اسلام باندې عقیده پخېږي. په یوه مرحله کې ممکن انسان ته ډېر سوالونه پیدا شي، خو دغو مرحلې ته چې تاسو ځئ بیا نو تاسو عقیده په دې باندې ډېره پخېږي. د آیت کرسي او د دغو 4 په قول باندې شروع کېدونکي آیتونو باره کې چې کوم حکمت ما خپله لیدلی هغه دا دی چې د یو ځکه تاسو ته ووایم د خپسک خو نه پوهېږم چې د په ټولو پښتو په نورو لهجو کې هم همدغه خپسک ورته وایي، خو شپې چې سړی ویده شي بیا یو شی نیسي که نه، دغه تنفس یې بندېږي او بد وضعیت پرې راځي. نه پوهېږم تاسو په دغه وضعیت راغلی یي که نه. د کومې ورځې نه چې ما آیت کرسي ویلي او 4 قله مې ویلي، تا خپسک نه لاندې کړي. دا زه چلنج کوم د چا چې عقیده غښتلي او دغه آیت کرسي ووایي یو ځل یا 2 ځلې او د سورتونه ووایي، دی د شپې نه ویرېږي، دی د شپې هغه خپسک نه لاندې کړي. نو دا ډېر مهم بل اصل دی. یو څو نور مهم برخې دي چې هغونه باید تاسو ډډه وکړئ د شپې. اول، ډېر خوراک به نه خورئ، درانه خوراکونه به نه خورئ، لکه لوبیا، لکه نخود، لکه غوښې. صحیح ده. بله مهمه خبره دا ده چې شین چای د شپې ډوډۍ نه وروسته مه خورئ. شین چای چې دی تاسو خوب الوزوي. تور چای هم همدغسې دی. دا به مور وایي تاسو په کورنۍ کې، زه د مور څخه غږېدلی یم، دا خبرې مور سره کړې چې د شپې به درانه شیان نه پخېږي، د شپې به د ډوډۍ نه وروسته چای نه خورئ. تاسو خوب خرابېږي، تاسو ذهن خرابېږي، تاسو بیا کالوري داره شی چې هغه ډېره چربي ولري، ډېر درانه خوراکونه هغه چې تاسو وخورئ هم معده هم خرابېږي، دغه نه وراخواته تاسو بد خوبونه هم وینئ او ټول خوب هم بیا خراب وي. دا به نه کوو. ډېر مهم بل چې هغه تاسو شپې ونه کړئ هغه په تورو کالیو کې ویده کېدل. ساینس ډېره
واضحه ثابته کړې ده چې تور کالي چې دی هغه په روان باندې د انسان ښه تاثیر نه لري. د شپې تور کالي مه اغونده، ځکه یو بل شی په دې کې داسې روایت شوي دي چې تور کالي اکثره چې جوړیږي هغه ډبل نازک نه دي، کاټن نه دي، کاټن پکې شته دي، خو یعنې ډېر تور کالي چې دی هغه ډبل دي، او ډبل کالي چې دی هغه بیا بدن ته خپل نقصان لري. د شپې بدن خوله کوي او دا خوله بیا بدن خارښت کوي، تا خوب خرابوي. پنځم اصل دا دی چې تاسو باید د خوب خاص کالي ولرئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خوب لپاره ځانګړي کالي درلوده. تاسو د کور په کالیو کې مه ویده کیږئ، تاسو د کار په کالیو کې مه ویده کیږئ، د خوب لپاره ځانګړي کالي پیدا کړئ. یو بل څه چې ذهن ما ونه وځي هغه باندې زه لږ رڼا واچوم، هغه دا دی چې د ټلیفون او تلویزیون نه څونه باید د شپې په کوم وخت کې باید استفاده وشي. دا ډېره مهمه برخه ده، خصوصا چې اوس د ټکنالوژۍ عصر دی. ډېر خلک موږ ځوانان په دې باندې روږدي شوي دي له بده مرغه، چې ډېر ټلیفون کاروي، ډېر تلویزیون کاروي. په کوم سن کې خوشحاله موسکا او ظاهره چې ته یې، تاسو چې ټلیفون نه لرئ او تاسو یې تلویزیون نه استفاده کوئ، 2 ساعته مخکې د خوبه باید تاسو تلویزیون بند کړئ، باید یې ونه ګورئ. تلیفون شی ده چې د یو وزارت په اساس ما تاسو درکړی او ته دغه نه استفاده کوي او ته یې لرې، ته باید 2 ساعته مخکې خپل تلیفون بند کړي. یې ضروري که وګورې کوم تلیفون یې د ما یې د بل یې کوم لنډ وخت لپاره استفاده کې مشکل نشته، خو که ته سکرین ته وګورې او سکرین استفاده وکړې. ما په مخابراتو وزارت کې ډېر وخت تېر کړی دی، زه د ټکنالوژۍ په اسرارو باندې ډېر پوهېږم او دغه باره کې زه ډېر زیات معلومات لرم. ممکن موږ تاسو په دې باره کې هم یو وخت خپرونه وروسته یې د نه چې عادتونه او ډیسپلینو څخه واوښتو بیا به په دې باره کې خبرې کوو. ما غوښتنه همدغه ده چې د تلویزیون او ټلیفون نه به 2 ساعته مخکې خوب نه استفاده نه کوئ، تر څو په داسې یوه سلسله کې چېرې تاسو خوب ته ولاړ شئ، تاسو خوب به ډېر ارامه وي. سهار به په خپل وخت هغه طلایي وخت ژوند چې دی چې سهار دی هغې ته به تاسو رالټېږئ او هغه به تاسو نه ضایع کېږي. تاسو په دې نتیجه کې به کامیابه، موفقه او بریالي انسانان جوړېږي. بالکل پلار جان، نو دا خو د ډېرې مفیدې خبرې وکړې. نو تا نه پلار جان ډېره مننه کومه، ډېر سپاسګزار یم چې موږ ته داسې ښه ډیسپلین او عادتونه ښیي. نو ما پلار جان همیشه چې تا موږ ته کوم ډیسپلین ښودلي دي، کوم عادتونه دي چې ښودلي، ما چې په خپل ژوند کې عملي کړي دي پلار جان، ډېر یو ښه نتیجه مې ترې اخیستې، ډېر یوه مفیده نتیجه مې ترې اخیستې ده. نو پلار جانه زه د دو لحاظه پلار جانه زه تا نه ډېره تشکري او مننه کوم. او بل پلار جانه د ما خپل نظر چې دی د اوس وخت کې د مزخرفه برنامې وي چې دي په موبایل کې، مثلا د انستاګرام ریل دي یا هم بعضې ګیمونه دي آنلاین لکه پابجي، چې د اوسني ځوانان چې دي پلار جانه په همدو کې بوخت دي او د بېګنه چې په 12 بجو نه د 11 بجو د شپې ورته کیني تر سهاره پورې د یا ګیم وي یا د انستاګرام ریلونه ګوري. نو همدغه کیسه ده پلار جانه چې موږ د افغانستان د نورو کشورونو چې هغه پرمختګ یې کړی دی، موږ ډېر فاست پاتې یو. نو کوم وخت چې دی مثلا بېګنه ګیم کوي، ما زیاتره همصنفیان دي په مکتب کې په کورس کې، زه چې په هفته کې دی 2 ورځې رسیم مکتب ته، بیا چې پوښتنه ته وکړم ولې، والله ما بېګا ته ډېر ناوخته پورې ګیم کا یا مې موبایل کې مصروف وم یا مې خوب نه و کړی، بې خوبه وم رانغلم. نو د ګیز نه هم کار ته پاتې وي، د خپل ژوند سم مخته به وایي شي، درس هم ته پاتې وي. نو همدغه مسله ده پلار جانه چې دی د خپل ژوند نه پس پاتې دي او پرمختګ نشي کوي. اول رسمه تا اولې برخې ته چې خبرې دې پرې وکړې، دا د ما مکلفیت دی، دا د پلارو مکلفیت دی چې خپل اولادو ته وخت ورکړي، خپل اولادو ته خپل تجارب ورسره شریک کړي او هغه څه ور وښیي چې د ټولنې ضرورت دی، د دوی بقا پکې پرته وي، هم دنیوي هم اخروي. دا د موږ وظیفې دي زړګیه، دا د موږ مسؤلیتونه، د پلارونو مسؤلیتونه دي.
د پلار مسؤلیت دا نه دی چې یوازې اولاد یې راوړه زه ته یې پرېښودې او ورته ووایي چې دا مه کوه دا وکړه دا مه کوه دا وکړه دا مه کوه دا وکړه کښېنه ولټېږه مه ځه هلته مه ځه دلته مه کښېنه دا نه د خبرې نه پلار باید اولاد ته وخت ورکړي دویمه خبره د چې وکړه د شپې کوم څه چې د ځینې ځوانان له بده مرغه ګوري دا احتیاط دی دا که یو نفر په هیروینو باندې په چرسو باندې معتاد یي د پلو لاندې ناست یي کورنیو شړلی یي یعنې ژوند یې تر کړی وي عین دغو سلسلې ته انسان په همدغو شکل ورځي په پرمختللیو نړیو کې تاسو دا آنلاین ګیمونه نشئ پیدا کولی که وي هم هغه خلک به استفاده ترې کوي چې هغوی نه وي د نورو هېوادونو راغلي وي که په واضحه توګه په کاناډا او امریکا او په اروپا کې ځینې مثالونه درته درکړم دلته خلک اولادو ته داسې یو څه نه ورکوي دوی ته ټاکسیک هابټس وي زهرجن عادتونه هغه څه چې د انسان بدن ته زهر انتقالوي پلرونه ډېره مننه چې دغه موضوعات زموږ سره شریک کړل پلرونه دا خو ډېر ښې خبرې دي پلرونه رښتیا هم زه چې هر واره یې تورو کالیو څخه ویده شوی یم ما پلرونه داسې یو پلرونه یا مې سم خوب نه دی کړی یا پلرونه سم خوب مې نه دی لیدلی بالکل زه بیخي سم موافق یم نو ته به داسې وکړې زړګیه چې هر یو یې تاسو یا به سپین کالي ځان ته پیدا کړئ یا به آسماني ښایسته رنګونه دي یا به کریمي ډېر ښه رنګونه دي یعنې روښانه رنګونو کې که ته ویده شې او هغه داسې کالي نه وي چې ډبل وي یعنې تنفس باید ترې وشي یعنې هوا اکسیجن باید دغونه انتقال شي مور او پلار مکلفیت همدغه دی چې داسې کالي خپل اولادو لپاره مشخص کړي چې هغه اکسیجن انتقال کړلی شي کاټن یا ململ یا نرم کالي چې بدن پوستکی چې دی دا خپله تنفس ضرورت لري انسان یوازې دا نه دی چې د پزې خوانه یا د خولې خوانه تنفس کش کړي او هغه اکسیجن دی واخلي نه بدن پوستکی هم اکسیجن ته ضرورت لري زه پوهېږم چې تاسو په دې باندې معلومات لرئ چې بدن په پوستکي کې وړه سروي دي چې همدغه اکسیجن بدن ته ورکوي پوستکي ته یې ورکوي نو خدای ناخواسته که چېرته بیا ډبل کالي یا خیرن کالي یا داسې کالي چې اکسیجن انتقال نشي بیا بدن خوله کوي او خولې په نتیجه کې خارښت بدن پیدا کوي چې تاسو خوب ګډوډ کوي او پلرجان دا خبرې چې ته موږ ته وکړلې دا ډېرې ښې خبرې وې او زه یو نه سوال لرم دغه موږ چې د درانه خوراکونه خورو هغه ولې موږ ته خوب نه رسي او څه علتونه لري دا خو ډېره مهمه پوښتنه وکړه خوشحال جانه په دې باره کې زه وروسته مې تاسو سره خبرې کوم چې کوم خوراکونه یې تاسو لپاره ښه دي کوم خوراکونه یې تاسو لپاره ښه نه دي کوم خوراکونه یې تاسو روغتیا لپاره ګټور دي کوم ضررونه لري اوس لپاره که چېرته تاسو همدومره زده کړئ چې درانه خوراکونه لکه لوبیا لکه وریژې لکه ناخود لکه غوایي غوښه لکه پسه غوښه دا درانه خوراکونه د شپې ډیره کالوري لري لکه وچه میوه حتی لکه خواږه لکه شیریني باب دا ډیره کالوري لري لکه حتی ځینې خلک شیدې خوري شیدې ډیره زیاته کالوري لري د شپې خوړل ډیر خطرناک دي دا خوراکونه دي چې تاسو باید دونه ډډه وکړئ په دوی کې ډیر مکلفیت د میندو دی خو تاسو هم باید په دې باندې پوه شئ چې شی وخورئ چې شی ونه خورئ ځکه په کور کې خو هر شی یا ډیری شی تاسو باید په دې باندې وپوهېږئ چې کوم شیان وخورئ کوم شیان ونه خورئ دغه درانه خوراکونه دي سپک خوراکونه چې په کور کې پخېږي دغونه استفاده وکړئ هغه وخورئ یو څه چې زه غواړم لږ روښانتیا ورته واچوم په افغانانو په کورونو کې یو څه متل دی موږ ته په ماشومتوب کې همدا خبرې کېدلې وایي چې د سهار چای خپله وخوره د غرمې ډوډۍ د دوست سره وخوره د شپې ډوډۍ دښمن ته ورکړه دو هدف څه شی دی دو هدف دا دی چې ته د سهار ډېر چای وخوره یعنې ښه ډوډۍ وخوره د غرمې دوست ته ورکړه یعنې ته هم وخوره دوست ته هم ورکړه غرمې ډوډۍ د صمیمیت ډوډۍ ده په تا ښه لګي بدن دې ښه لګي ټوله قصه د صحت ده او د شپې چې ته دښمن ته یې ورکړه معنا دا چې د شپې ډېره خوراک چې دی هغه
زهر باندې تبدیلیږي بدن کې خلاصه په زهر نه تبدیلیږي که ډېره د عمیقه کلمه وي بدن یې پاره نقص لري اول د معده در خرابوي بیا د خوب در خرابوي بیا د چاغوي بیا شکر در پیدا کوي بیا چربي در پیدا کوي بیا د زړه تکلیفونه در پیدا کوي له بده مرغه په افغانستان کې د سهار چای ضعیفی په یوه هګۍ باندې اکتفا کوي د غرمې ډوډۍ از په رفتار کې وخوري یا یو شی جوړ کړي یا په سپوره ډوډۍ باندې یا په یو بل شي باندې یو سپک خوراک وکړي او د شپې بیا ټول تدابیر ډوډۍ ته د شپې نیولي پلرجانه نلریم پلرجان در ذهن من یک سوال است اها که پلرجان آقا همیشه به ما میگه طرف دست راست خوشاییم دا خو ډېره مهمه خبره ده ښه وه چې ودې کړله هغه ته د خدای ډېر عمر ورکړو دا خبرې موږ ته هم په ماشومتوب کې چې زه ومه موږ ته یې دا خبر کړله چې همیشه په ښي لاس په ښي اړخ باندې څملی دا یوه سنت خبره ده د پیغمبر د خدای خبره ده دا حدیث دی پیغمبر د خدای به همیشه په ښي اړخ څملاسته او همدا خبر به نورو ته هم کوله خپل امت ته دا خبر پرېښوده چې تاسو په ښي اړخ د شپې څملی تر څو ارامه خوب وکئ اوس ساینس دا ثابتوي که ته په ښي طرف باندې څملی تا خوب به ډېر ارامه وي د معدې هضم به دې ښه وي معده به دې ډېر ښه هضم کړه د شپې کوم څه دی چې شپې خوړلی دي هغه به ښه ارامه هضمېږي نو په دو کې هم یو حکمت دی هم ګټه ده پکې هم ساینس ثابته کړې او په اصل کې بنیاد یې د پیغمبر د خدای خبره ده په دې کې هېڅ شک مه لرئ که چېرې تاسو په ښي اړخ باندې څملئ او دا یو عادت وګرځوئ ته دو ډېره غټه خبره نشته تاسو خوب کې ډېره ارامتیا راځي نو بله کومه خبر که نه لرئ دغه موارد وو چې موږ به تاسو نن خبرې په وکړې زه مطمئن یم چې دا به تاسو عملي کوئ نه یوازې تاسو ټول هغه افغانان چې زموږ دا خبرې اوري دوی باید دغه موارد جدي ونیسي تر څو دوی نه موفقه کامیابه او بریالي انسانان جوړ شي اصلي مسئولیت د خپله کسانو دی یعنې دا سن پورې نه ده چې یو نفر په کوم سن کې وي لویان ماشومان ځوانان ټول باید دغه موارد جدي ونیسي تر څو دوی په ژوند کې کامیابه او بریالي وي